داره پرېوته همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته مجنون دا شعرونه غواړي چې کومه سپاره کې وایي یا خواشه او دې خواشه کومه عقیده کې وایي یا خواشه او دې خواشه او ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي په میسده کې وایي یا خواشه ډېر زبردست ډېر زبردست په دې ولو راوړي دي نن په میسده کې وایي یا خواشه او دې خواشه ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي کده کې وایي یا خواشه او دې خواشه ډېر زبردست او دا سړی له وپوښتئ بلنه چا ورکړې ده الله جانه دا سړی له وپوښتئ بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي یا خواشه دې خواشه ملنګه ما که جوړوي نو د شاعر دا بېیاري ژوندون ما که جوړوي نو د شاعر دا بېیاري ژوندون هسې په ټپه کې وایي یا خواشه ډېر خواشه ډېر مرګ د تاج واورېدو نو خپې به یې منډې کړې مرګ د تاج واورېدو نو خپې به یې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یا خواشه ډېر زبردست ډېر زبردست اجازه واخلم چې د ماشومتوب رشته ومې کړله د ماشومتوب رشته ومې کړله په دروازه کې راته ترور ناسته وه او ستا د واده نه پس مې ځان وجوغ و ما ته په کور کې بوډۍ مور ناسته وه ناروا کوي نو واوا کوي د هغه خپله ښځه دا په اوو پردو کې ساتي خو چې د بل ښځه ګډا کوي نو واوا کوي خپله ښځه دا په اوو پردو کې ساتي خو چې د بل ښځه ګډا کوي نو واوا کوي د غربت غږ زما د قام ذهنیت دومره پریست د غربت غږ زما د قام ذهنیت دومره پریست چې دړی سوټي د چا غوا کوي نو واوا کوي د غربت غږ زما د قام ذهنیت دومره پریست چې دړی سوټي د چا غوا کوي نو واوا کوي او تاج د دې دنیا دستور دی خفه کېږه مه خو تاج د دې دنیا دستور دی خفه کېږه مه خو دلته چې بل که څوک واوا کوي نو واوا کوي څه شعرونه وایم چې د چې نه قاضي ته رسي نه چېرته تعلیم ته رسي زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي او مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشر ستا شو خو دا کشر ابراهیم ته رسي تاسو صاحب کومه سپاره کې وایي اخواشه او دې خواشه څو شعرونه نور چې یو مار چې لکه څنګه په منډه بیم پسې راځي یادونه د پلار داسې په یتیم پسې راځي دا خاندم په دې نه چې مې نصیب د کمي ښکار دی خندا رانه ساقي ستا په تقسیم پسې راځي او نن بیا یې پوله ونیو غماز یو بل ته وایي دې چمته یو جنۍ په ابراهیم پسې راځي چې زړه ته مې یوه څړیکه بېداره پرېوته د سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته د غره د یخه غږ